دا غزل د دا خدای ظالمه نور څه روزګار کوه دا ته څه کوې ټول واما ټول عمر به یې واما نه نو څه بل څه کار نشي کولی نه کوم پر سړی څه شو سړی زما په توبو توبه ده ویم دونه ګناهګار و که نه ولې کتل ځمکې راښ کړو ګناهګار ته ګناهګار به دغه پلار وي په تنور د تخترې خو لاندې ورته وښویېدم خبره شي بیا خیر دی ځه خبره شي ځه ځه بیا زه په کوم ځای کښېنولم خدای چې ملا مې نه ده ماته شوې خدایه بیړي چپه کې کارګاه بیا پرېوته څه چل دی را په منډې ویم د خدای ظالمه د میرغضب غزوې نه دي او ویم ډولې وو او ځمکې راښ کړو نو خو ګناهګار به و که نه خره چې ځمکې راښ کړو ویم داسې خبره نه وه په کومه چې تخته پته وه هغه پرې ناست و هغه एकदम بس تخته ماته شو کوی ته پرېوتم خدای دې په شړه ولګونم دا مو څه خبره ده نه خو بچه پرېوته نو بچه ویم خپې لاس یې مات شو ویم یاره جانکټې دونه خوږ شم که نه مړه خولې وازه وازه مه کوه کار روزګاره نشته د خدای ظالمه ویم دې وندار سره استعلا کوم چې څه کار روزګار راته وښایي نو بس ویم ده چې ورسره سله وکړو که نه ځه ځه مخکې شه خدای دې ځان له غرق کړه ویم چې دا متل بچا کړی چې پیاز دې په نیاد دي وای پیاز دې په نیاد دي نیاد دې غر کې د پیازو غر کې کړو الله ګډیر دې چا بچی راورسېده کولبه راورسېده کولبه په ډېران پروتو په ډېران دا د ډېران دیم نو شلېدلې څپلې خلک ډېران ته ولي دا خولې سنبال که دا سقا غاښونه دې نیولي دي په خبره ځان پوه کړه بیا کوه د میرغضب غزوې نه دي هغه پروت و کوی ته چې څنګه موږ ته اوسېده و که نه بس په باندې غوسار وکړو په منډه منډه مې هغه ته راپرېوتم نو ګزارونه برباد نه کوي ستا څه کار دی اچم د میرغضب چوي دی غضب ته اچم پرېوتی و دا څه لره اوچته و ویم یاره جانکټیه نه ستا کار روزګار شته او نه زما شته خو پته ده ماته او کوروندان نه مشوره علم که نه نو بیا به غلطه مشوره راکړي نو څه مشوره دې ترې اخېستې وه د خدای ظالمه دې نه مخکې مشوره کړې وي قرضونه اله او قرضدار چا وژلی دی نو خبرې خلکو باندې مرکې پړې اچولي نو بس ویم ښې د سره کړو څوک د چا نه پیسې غواړي بیا به یې نه ورکې نو دا دی اجازه ویم زما څخر دی خدای وبخي چې تا له سم نوم یې ښه دی در پسې چینګم کړی جان کټې یې خو د ټک نه دا خوا چې رباب دی شلېدلی دا خوا چې د کار نه دی ته خو څه کوه که نه نو ویم راته وښایه ته اوس ما له مشوره کړه چې زه څنګه کار کوم بس صحیح ده تا له مشوره در کوم داسې کار وکړئ نه پکې وال شته نه پکې ټکول شته صبر وکړه ویم مشورې مه منه د دې نه مخکې ده خو ما خبره وکړه که نه هته غلی شه نو خبره خو واوره که نه روره په هر څه کې رادانګې لکه دا مچ داسې کار دی لیوره چې دا نه دی شوی خلکو خان په بډه کړه او څوک پې پویه نه شو دا نه دی چې کار وکړئ چې هغه ګوهر څه نه دی څنګه بنګلې جوړې دي په دغه روزګار کې جوړې هغه څه روزګار کوي نن سبا خو د دې لاس ګټې نشته د داسې لاس ګټې سوال خو مونږ وخت کوو سړیا یو جومات کې چې ناست سوال نه کوو هغه خو د الله نه کې هغه خو په آخرت کې درکوي د دنیا غم وکړه د دنیا څنګه غم وکړو ته د دنیا بس هر چا ته خوله ورانوئ خولې نه کاڅه جوړوئ او لاسه داسې کوئ شراب واچوئ اوس مې په دې شرم شرمې دا دنیا چې مونږ پېژنې نو چې پیسې ګټې نو بیا پکې شرم ده څه چې پیسې ګټې نو شرم به بیا غورځې بس یو کار به وکړو بیا داسې کار جانکټیه که نه چې ته به لاړ شې پنډۍ کې به سوال کوې او زه به پېښور ته ځما او دا داسې کوږ اوږجام ما هم یو را پیدا کړو یو ځان ته غم مه کوه سړیا زما کار دی ورچې شرم په دې نه شرمېږي په دې نه شرمېږي او په دغه شرمېږي په سوال شرمېږي دې پسې خلک خاندي یم چې اوس ته باندې دا سر وم که نه دونه غټې د خدای ظالمه څه کار روزګار کوه خو دا کار اسان دی بس ویم داسې پې ورځو که نو بیا څه ته ګورې نو بس ناوې اجازه ته کوه او ورچې جامې بدلې کوي او که نه داسې جامې ځان له کوږ وکړه دویم دا د یو فوټې نورم یو کر پر ورکړه ورته زه پیریانه خلاص غم مه کوه هګیا جامې میخې هغه واغونده ته لاړ شه پاتې دا څه واده که نه څوک پدې به څوک ما سره شته که نه پیدا کړې مې غم مه کوه پیدا کړې مې اوس روزګار یې چیو څه ښایسته مخ کوي
یا نوري دا څه کوې حاجي ها یو 10 روپۍ راکړه نو په 10 روپو څه کوې بس د موبایل به هم رالوالې او چپس هم به رالواله چپس راوالې بیا ما ته په دغه 10 روپۍ دي ځان له په چپس واله او د مور خیال ساته زه کار ته ځم ښه زویه دی نه بېله لسم زویه چې کار ته راشم او بیا راشم که نه بیا به در سود درکړم ځه ایا خدای پاکه بچي نه دي نو السلام علیکم وعلیکم سلام د الله د نوم مزار شم دومره سوالګري راوتلي چې یو ځي او بل راځي یو خو ردی خلکو نه تنګ شو السلام علیکم وعلیکم سلام یو 10 روپۍ د الله په نوم باندې راکړې کاکا ما معاف کوې معافي د الله نه وغواړه سړیه ما 10 روپۍ راکړه پنجه والا ورکړه پنجه والا ورکړه دا وایې کاکا دوا کوي دوا کوې بس 50 روپۍ دوا کوې موږ سره دوا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام معاف کا کاکا جی د خدای ظالمه معافي د الله نه غواړم ما 10 روپۍ راکړه جنگ سره کوي چې خو یو ځای او بل راځي مونږ هم ستړي کړو څه دکانداري خرابې دي والله سترګې مونږ باسه دکانداري خراب جنگ سره کې خو بس ځکه نه نشته السلام علیکم وعلیکم السلام ما کا بابا معافي د الله نه غواړم سړیه ما دا یو ښه شان واسکټ راکړه یاره بابا دا واسکټ نه خبرې دي ګرانې ته وګوره واسکټ راکړه خیر ده که یو خیرن شم پکې وګوره ځه یاره یو خو تاسو نه تنګ راغلو یار نشته دې ګرانې واسکټې دي یار نو قاعدې کې سره سترګې باندې یو خو وباسې تاسو نه تنګ راغلو سترګې مې وباسه چې نه راکړه بس نه راکړه پنځه کاله مې دا ټولې ټاڼې وډډولې اخر دا راسه روډي دا د بېمالګې روټۍ روډي چې بېمالګې روټۍ به مې خوړه نو خدای پاک دې ځای ته راورسېدلم اخر ګل خان ټانډان نه څوک پاوا دې مرغۍ هم نشي تللی دا ورته وګوره ما ته سلام کوي سمرا لکه دا څه کوې ګورې کټران نن سبا او که نه فکر لکه ولې ته دا ټانډانې ګل خان ټانډان ته مخې ته ولاړ یې ته داسې ټرېږې روانم کور ته دا لاس کې ته ځي دا خو چې تش ډبې ځي داسې چې د کباړ مباړ کار خو نه کوې نه کباړ کار خو او که نه کوې ډېر ځای کې کباړ والا ډېر ګرځي هلته بوجو کې څه وچټوي تا سره کباړیانو غم دې نه کا او هغلته خیرمار ناست دی ځان یې د قسته ګوټ کړی روغ جوړ دی داسې وایي دغه بوډا خو نه دی بوډا دی او ورشه ویې لټوه د ده به زه خوښ شم دا څه وغواړه چې زه غواړم په شا مه ګوره بندونه ډېرې پیسې دي که نه او اسان کار دی مړه بل کار څوک کوي بس همدا ښه دی بس مړه باندې ښه ویشي زویه ویشي غټ سړی شي بس کار کېږي خیره مړه بس یې څوک یې تپوس کوي ګرځه پکې تپوس کوي څوک نه کوي خو نیمه به وي ښه یاره جي یم زه خو سوال کوم جي که نه معذور یم جي ښه په کوم ځای باندې معذور یې په دې جي په دې په دغې باندې معذور یې اچھا ته پرېږده خوږېږي ته خو پوډ دی خیر دی که نه بس خفه کېږم نه جي که نه په ایمان کور کې سسته نه جي نو سوال مې شروع کړو ښه نو لکه ستا د عمر د سوال دی یاره جي بس خفه کېږم که نه
نو څوک هم دا عمر زما ده کار هم نه دی کنه دا خدای د عالمه د ډبل روزګار الله شروع کا یوه بس دې ځای مې پرېږدې بیا باندې راځم دا نور کارونه لیک دي خیر بس غوسه نه کوه جی راځي دې ځای مې پرېږدې بس بیا به سوال نه کوم جی تو ګوره په سر باندې را کومه شړی چې خو دا خو ډېر نامي ګرامي خلک دي نو ټول خیر هم غواړي او ډاډ یې مچولې ده یم خیر کنه واده صاحب بس به کوم سوال مې ته کوم کنه بس پرېږدې مې کنه جی دا ټیکا دی کنه چې هغلته زموږ صاحب ناست دی هغه دی او دا موږ په ډیوټۍ باندې روټ یو نو داسې کار دی ته راځه صاحب نه ورشو چې لږ ګپ وټړو جی صاحب نه وبځې کنه نه ګپ لګو راځه بس مخکې ځه ما دا وګورې حکومت سره به نخرې نه کوې مخکې ځه ورګه ولې ګل خانه خان داسې کار وکړه چې دا کس ته ورته وګوره دا جام ورسره دی او ټیک ټاک ته دی وي په خپل شل دی خو نه ټیک ټاک دې ورته وګوره خیر یې وکړو ته شرمېږې نه دې ونې ترې وګوره دې تنې ترې وګوره چې ته په دې عمر کې خیر غواړې یم جی کور ته هم کار روزګار نه وکړې نو ښځې نه وې که نه وایي تا ورو به یې داسې کار وکړې جانکاري زما و د جي پنډه کې سوال کېږي وایي خیر غواړې او اساني پیسې بس راغونډوې یو خبره ما یاد ساته وي د هر کامیاب سړي په اوږه باندې د ښځې لاس وي او د ناکامیابه سړي په اوږه باندې د وړې ښځې لاس وي دا ستا د دې دنیا سزا شوه او خبرې په آخرت کې به ستا مخ پورې ریتې غوښه هم ني یعنې جي که سوال پرېږدم که نه نو الله به مې وبخي بالکل به دې وبخي خو دا مخ غوښه خو تا دا اوس نه بایللي دي